د ولسمشر غني او عبدالله د جوړجاړي هڅې لا هم روانې دي، خو عبدالله له اجرایه ریاست نه تېرېږي او ولسمشر غني ورته کوم وړاندیز کړی تازه څه روان دي، دا هر څه راسره په دې ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. غني 40 سلنه برخه ورکوي خو عبدالله له اجرایه ریاست نه تېرېږي. د ولسمشر محمد اشرف غني او پخواني اجرایه رئیس او اوسني ځان بللي ولسمشر عبدالله لا هم د جوړجاړي په اړه خبرې روان دي، خو دواړه یوې پایلې ته نه دي رسېدلي. د ځینو سرچینو په وینا چې ولسمشر غني دې ته تیار شوی چې عبدالله ته په حکومت کې 40 سلنه برخه ورکړي، خو هغه وایي چې اجرایه ریاست به نه وي او همداسې به عبدالله ته 40 سلنه برخه ورکوي. د دغه سرچینې په وینا چې عبدالله له اجرایه ریاست څخه نه تېرېږي او هغه وایي چې باید دته حتما اجرایه ریاست ورکړل شي. دغه سرچینه همدا راز زیاتوي چې د دواړو لورو ترمنځ د جوړجاړي لپاره ناستې روانې دي او ښایي تر راتلونکې یوې اونۍ پورې دواړه لوري یو جوړجاړي ته ورسېږي. د یادولو وړ ده چې ولسمشر غني د دویم ځل لپاره په ولسمشریزو ټاکنو کې بریا خپله کړه او د هغه د بریا له اعلان سره سم عبدالله هم ځان بریالی اعلان کړ. په کومه ورځ چې د ولسمشر غني د راتلونکي 15 کلونو لپاره د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کېدل، په هماغه ورځ او هماغه وخت باندې عبدالله هم لږ اخوا په سپیدار ماڼۍ کې ځان ته د لوړې مراسم نیولي وو. عبدالله که څه هم تر دې د لوړې مراسمو مخکې او وروسته دا خبر تکرار کړه چې که چېرته ولسمشر غني ورسره جوړجاړی وکړي نو هغه له خپلې ولسمشرۍ تېرېږي، خو د دواړو لورو ترمنځ ډېرې ناستې بې پایلې پای ته رسېږي. د لوړې مراسمو نه یوه ورځ مخکې د زلمي خلیلزاد په منځګړیتوب د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ هم ناسته وشوه، خو کومه پایله یې ورنه کړه. عبدالله که څه هم ځان ته ولسمشر وایي خو بیا هم دې ته په تمه دی چې له ولسمشر غني سره یو جوړجاړي ته ورسېږي او د هغه سره په ګډه حکومت وکړي. که مو ویډیو خوښه سوې وي زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه مو نړۍ منندوی یو. تر بیا ښې چارې.